یو لوی عالم دی امام سرخسی او یو کتاب یې لیکلی مبسوط ورته وایي. بادشاه ورسره روان شو، بادشاه جیل کې وغورځاو. او جیل څنګه جیل و؟ جیل دا و چې یو غټ کوی په کوی کې لاندې وغورځاو. که ستاسو خیال وي نو بعضې کویان واړي او په دې شاړو کې او په دې غرونو علاقو کې دا کویان ډېر ژوري، نو کوی ته یې وغورځاو. او چې کوی ته یې څنګه غوځار که نو پولیس والی ور باندې ودرول چې دنه یې څوک بار راونه باسي، دا د جیل دی کې به مري. نو شاګردان یې وی چې موږ به سبق څه کوو. د هغه زمانې شاګردان او شاګردان تاسو ته پته نه لري سپین ږیرو ته زموږ باباجي سره بدلته طالبان دیرو په دې جوماتونو کې کار به ولا نه کوو، پټي کې به ولا ګیارې بله خشاک به ولا کوو، خدمت به کوو، خو سبق ته به ناستو. پیریانو به سره قسم دی سبق وی. پیریان یوازې انسانان نه دي، سپین ږیرو مشرانو نه تپوس کې البرته وایي. شهزاده مولوي صاحب دې جومات کې امام و، دې جومات کې، او پیریان به سره دیرو سبق به وي. زموږ د بدرخیلو جومات کې شوه وه، د جمعې ورځ وه، نو کور ته راغی چې طالب مې راوستی دی، هغه شوه، هغې نه یې څانګې پرې کولې، په جمعې کې به یې څانګې پرې کولې. چې کور ته راغی چې وړه د کور ورته وایي چې هغه شوه زموږ د کور ښکارېده، وی هغه شوه خو ټوله لاندې څانګې پرېوتې. یعنې دونه ټیم پکې تېر و چې دې کور ته لاړ، لا چیم ویلې نه وه او شوه مکمل خالي وه څانګونه. نو هغه به د عامو خلکو ته مسلمان وی او مولیانو ته به عالم وی، او چې کله به داسې غصه شو نو بیا به ورته زناور وی. داسې ده که وی زناور خو دونه زر کار خلاص کړه چې راغې هغه بیا ورته موږ تپوس وکړه څه شو، بس وی لاړ غیب شو که نه، هغه خو ځان وښو چې زه خو پیریم دومره په سکنډونو کې ونوان. نو موږ ورته دا تا ته ځان ښه وي، ما ته پته یي، ما سره میلاویږي څوک طالبانو د انسانانو په شکل کې. ما ورته یو ځل وی مې څه کار روزګار خو پې کوو، خو چې څه تحفه تحایف دله چې د پیري راوړي دي که نه دي راوړي. نو خندلې یاره وی اخیري کې یو کس راله راغی د افغانستان وی پیری و، وی ما ته وی چې بوجۍ راکړه چې وچه میوه دله راوړم. وی بوجۍ مې ورکړه، وی ځناور چې هغه تللی دی په سترګو مې ونه لیده، وی بوجۍ هم رانه یوړه. ما وی مړ به انسان دی نو استاد له خامخا خلک شی راوړي، وی نه ځناور رانه بوجۍ هم یوړه او په سترګو مې بیا ونه لیده. لا پخوا اصل کې د انسانان کم و، دا علاقې شړې دلته زیاتې وې، اوس خو آبادۍ زیاتې شوې، نو پیریان به په دې علاقو کې اوسېدل. موږ سره اوس هم الحمدلله په درسونو کې پیریان هم ناست دي، خو به ځان هم ښه او بعد خلکو ته به ځانونه هم ښول. نو خبره مې دې پورې کوله چې تر اخره پورې هغه چې جیل کې واچو، نو طالبانو به دې پورې مې وی چې طالبانو به هم خواري کوله چې ته استاد نه سبق زده کوه. یوې پسې بله یادېږي دا یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی، حافظ ابن تیمیه. بادشاه دې د یو مسلې تپوس وکړ نو هغه جواب ورنه کړه، هغه بادشاه غلطه مسله غوښته، غلطه فتوا ده، وی غلطه فتوا نه ورکوم، نو جیل کې واچو، نو جیل کې به دې وروستو. هغه وی بس جیل کې خیمه خو غلطه مسله نشم وی. نو یو مجلس سبا چې دربارو لګېد، یو نوجوان هلک وپاڅېد او داسې په چغو چغو په ژړا شو چې ټول مجلس یې وژړاو. سلګی وی او جاړي، سلګی وی او جاړي، خلک وژړل. بادشاه هم سترګو کې اوښکې راغی چې دې غریب ته څه تکلیف دی. هلکه وایه څه تکلیف دی، شابه دومره جاړې، چا را سره ظلم کړی دی؟ شابه وی صاحب زما یو مسله ده، خو چې را سره واده وکړه چې راله به یې پوره کې. بلکل دله پوره کوم چې زما وس کې وي، ستا په وس کې ده. وی بلکل دله پوره کوم، تا د خو چا لوی تکلیف رسولی دی، داسې جاړې موږ دې وجړولو. وی صاحب وعده ده، وی او وی ما جیل ته ولېږه. بادشاه حیران شو، د خدای نیکبخته جیل په جړا څوک غواړي؟ جیل کې خلک جاړي، بار خلک نه جاړي چې ما جیل ته ولېږه. دا څه کې حمقله
ولې جاړه جیل پسې وې زما استاد حافظ ابن تیمیه د جیل ته لېږلی څو ورځې چې سبق مې قضا شوی دی جیل ته ولېږه چې خپل سبق دې پوره کړي نو دا امام سرخسی چې بادشاہ کوي کې وغورځاو نو پولیس ته وی چې د نه سوکراو نه باسي نو شاګردانو یې غوبل جوړ کړه زموږ سبق قضا شو وی د پی په غاړه ورته کېنی سبق دې راته ښایي او راوباسي بیا نه ډوډۍ م ورغورځوی نو شاګردان به د کوي په غاړه ناست ډوډۍ به د بره نه ورغورځوله او هغه به د کوي نه ورته املا وې د کوي نه به یې سر راوچت که او په زوره به لګیا او شاګردانو به لیکل کول تاسو وګورئ مبسوط اخیری جمله وګورئ د مبسوط بالکل اخر د مبسوط کې دا لیکلی دی هذا آخر ما املاه السرخسی وهو مسجون فی البئر دا اخیری هغه جمله ده چې سرخسی خپلو شاګردانو ته املا ویلې ده او دې وخت کې سرخسی په کوي کې قید پروت دی عالمانو د دین لوی خدمت کړی دا زموږ ښکلی عقیده او دا ښکلی عمل او دا زموږ دا خشته اخلاق او دا ګیرې او دا پټکي او دا دین او دا دینی مسئلې زما قسم دی موږ حضور پاک نه دی لیدلی نه خدای لیدلی دا د عالمانو د برکت او عالم له خدای لویه رتبه په دنیا کې م ورکوي او په آخرت کې م ورکوي او عزت به م ورکوي دنیا کې او دنیا به څه دنیاي آخر کې به خدای عزت ورکوي او چې کم کور کې خدای عالم پیدا کی په کم خاندان کې خدای عالم پیدا کی په کم کلی کې خدای عالم پیدا کی په دې ټول کور او په دې کلی او په دې علاقه د خدای رحمتونه ورېږي یو بچی عالم کې ښه علم کې په بچو په نوسو کې او په ډوډۍ مه یارېږي ډوډۍ د خدای په لاس کې ده او که د چا بچي لوی شوي وي او د علم نه وتي نوسي یې نه مني نو د عالمانو قدر وکړئ لاسونه یې ښکل کړئ عزت یې وکړئ مدرسو سره امداد وکړئ دا انشاءالله دی کې بس تاسو د دنیا او د آخر خیر